طالب قومندان کم عمره هلک ته رینجر په لاس ورکړي او هغه له لوړ ځایه غورځولې ده. په پروان ولایت کې یو طالب قومندان لس کلن ماشوم ته رینجر موټر په لاس ورکړی دی چې د هغه له کابو وتلی او له یو لوړ ځایه غورځېدلی دی. افغانستان فریډم نیوز سرچینو وویل چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په آباخاني سیمه کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د کنډک قومندان ملا حمدالله یو لس کلن ماشوم ته د زده کړې لپاره هغه نوی رینجر موټر په لاس ورکړی و کوم چې څو ورځې وړاندې ورته د طالبانو د امنیت قومندان لخوا ورکړل شوی و. د سرچینې په خبره په یاد سیمه کې طالبانو هغه کس وهلی او ډبولی دی چې د رینجر موټر د چپه کېدو له صحنې یې ویډیو او عکسونه اخیستي وو او وروسته یې دغه تخریب شوی موټر په ترپال کې پټ کړی او انتقال کړی دی.